درنو هیوادوالو ستاسو پاملرنه د ایودیني مالګې په باب ګټورو معلومات ته راګرځوو. ایودیني مالګه د جاغور د پیدا کېدو په مخنیوي کې ډېره اغېزه لري. وایي ګلالۍ دا څه کوي؟ پرېږده چې واورو. ولې یې واورو؟ نه ته غور لرې او نه زه. خورې خبره د جاغور نه ده. جاغور خو د ایودینو د کموالي یوه نښه ده. د ایودینو توکي چې کله په تن کې کم شي نو نورې ډېرې ناروغۍ هم ترې پیدا کېږي. لکه کومې ناروغۍ؟ دا دی په خپلو سترګو یې وګوره. هره ورځ د ایودیني مالګې کارول د ماشومانو د ذهن او وړتیا د پرمختیا سبب کېږي. د ایودینو کمښت په بدن کې د ماشومانو د ذکاوت او وړتیا د کمښت، د اورېدو او خبرو کولو د ستونزو، د ماشوم د ضایع کېدو، د مړو ماشومانو د زیږ او جاغور لامل ګرځي. همدا خو درته وایم که نه چې نه یې ته په کموالي اخته یې او نه زه. خورې نه ته خبره یې او نه زه چې د ایودینو په کموالي به اخته یو او که نه. ولې؟ ځکه چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او موسمي بارانونه او سیلابونه یې د خاورې ایودین کموي. او زموږ په هیواد کې چې کومې څېړنې شوي نو څرګندوي چې زموږ په خلکو کې د ایودینو پرمختللی کموالی شته دی. ښه نو زه څه خبره وم؟ اوس خو خبره شوې که نه. پاملرنه وکړئ چې ایودین لرونکې مالګه دوا نه ده. هره ورځ د ایودیني مالګې استعمال تاسې د ایودینو د کموالي په وړاندې وقایه کوي.